هغه اته لس موټران استقبال ورکړل دا ستا په حج کې یعنی یو سړی راځي څلوېښت تنه راغلي دي وده ته ولاړ دي 3 کیلومتره موټران ولاړ دي لاره نسته خلک ګاریان دي څه کیسه ده وایي حاجي را روان دی بیا د ځان یې د کراچي د لوی اختر غویی جوړ کړی دی وروره 40 ښارونه دي په غاړه زړوي څه شرم حیا انسانیت ډېر لوی څه شی دی یاره بیا چې د حج سره راسي وروره بیا چې نو دوی سره ژاړي بیا چې نو دوی هغه د غیږې روغبړونه دي څه کیسه ده یاره څه په خودکشي کې بچاو سولې په دماکه کې بچاو سولې هلته جاز رایلاسو ټول مړه سو ته بچاو سولې قریبانو ټینګ نیولی یو شی نسته مه کوئ د خدای دپاره لاس مچه کېده نسته تندی مچه کېده نسته بیا چې کله کله موږ خلک راشي منالۍ پر دې غاړه ولاړې دی پر هغه غاړه دی تندی کشي هلکه تندی مه کشوه یو شی نسته په اسلام کې والله که تندی سته والله که لاس ته دا د عجمو خبرې دي نسته تندیان پرېږدئ یار د خدای دپاره یې پرېږدئ زموږ حاجیان نه دي دغسې اوبه یې ورته نیولې وایي زمزم اوبه لږ دي هغه زموږ د کور نه کېږي نو خلک ولاړ شي وارې پر سترګو ومرځي بیا دعا وکړي هلکه د کاسي روډ اوبه دي د کور اوبه دي د کویو د څا اوبه دي هسې خطا شه د دې ځای ستا درواغ شروع سو والصلاة والسلام علی رسول الله. محترمو مسلمانانو د دې علاقې متدینو پښتنو چونکې ډېر وخت د میډیا پر مخ باندې د مسئلې د ذکر کولو لپاره نه و راغلي خو څه داسې بدبخته انسانان په جامه کې د ملایانو د مفتیانو خلکو سته چې مجبوري د لحاظه د دین په مسایلو کې داسې خبرې وکړي چې موږ مجبوره کړو دې لره چې د میډیا پر مخ باندې راسو او د هغه خبرې جواب وکړو زموږ تاسو په دې علاقو کې د زمانو څخه دا رواج دی د مسلمانانو په مابینځ کې یو عرف دی چې حاجان صاحبان راسي مسلمانان د حاجانو مخ ته ورځي استقبالیه یې کوي یا حاجان صاحبان راسي مسلمانان یې پر تندي باندې مچوي یا یې پر لاس باندې مچوي یا حاجان صاحبان چې راسي مسلمانان ورسي هغه د زمزم اوبه ورکړي دي په ولاړې مخ پر قبله باندې وچشي نو دا د زمانو سره د مسلمانانو عرف و رواج و چا پر دې باندې رد نه و کړی در اوسه پورې پر دې باندې چا بد نه و ویلي خو نن مو په معاشره کې داسې بدبخته انسانان پیدا سول الله تعالی دې اصلاح کړي هدایت یې ورته وکړي که نه الله دې ورک کړي چې هغه اوس پر دا مسلمانانو پر دې مسلماتو باندې د نارواو حکمونه کوي یا بدعت ورته وایي یا حرام ورته وایي یا پسخندونه په وایي او نومان د ملایانو د مفتیانو پر پراته ځانو ته ملایان وایي زموږ په دې علاقه د بلوچستان کې د دې کوټې په علاقه کې د چلې یو ملا موجود دی ملا نه دی خو هسې په یو څو چلو کې تللی دی د چلې ملایي ده د 40 ورځو ملایي یې زده کړې ده نو عام قانون خو د ده دا دی چې بس پر دې عامو مسایلو د بازار باندې پر هر شي باندې دی غږیږي ما پخوا هم تقریرو کې ویلي وه چې د ټانګو کیسې په بازار کې هغه د دوی زده وي که د سوزکیانو یو خبره وه هغه د دوی زده ده که هره بلا وه هغه باندې دی غږیږي خو خیر پر هغه مسایلو دې غږېدلی د دین پر مسایلو دې نه غږېدلی دین به اهل دین ته سړی سپاري رسول الله صلی الله علیه وسلم د قیامت علامه دا ښولې ده چې جاهلان خلک به پر منصب د مفتیانو د علماو کښېني مسایل به خلکو ته ورکوي په اضلو و اضلو ځان به هم ګمراه کړي نور خلک به هم ګمراهان کړي عوام خلک یې نه پېژني هغوی نورالدین اغا دي خلک یې په دې نه پېژني چې ته اوس ملا یې که هسې د چلې تبلیغي یې راغورځېدلی پر دین باندې په مسایلو د مسلمانانو پر مسلماتو ردونه کوي چې نه یې خبر دی یو ملا څه پوښتنه وکړه ما په دې مسئله پوه کړه داسې مه کوه چې په مسئله نه یې پوه راوغورځېږي او پر دې ټولو مسلماتو د دین باندې بد وایي که غږ درته کوو خلک به اختلاف جوړوي که غږ نه کوو نو داسې هر څوک به راغورځي زموږ پر دین باندې به یو ورځ به د یوې خوا غورځي بیا جاهلان خلک دي د شا ولاړ دي بس نور تحقیق هغه هم نه کوي پر فیسبوکانو لیکي وی حقانی علماو دا فتوا ورکړل چې د عجیب پر تندي مچول د پښتنو یو عادت و رواج دی په اسلام کې څه حیثیت نه لري دا په اسلامي حیثیت لري پښتانه چې کم کارونه کوي دا د اسلام کارونه دي پښتانه د زمانو څخه د اسلام تاریخ لري بې دین او بې اسلامه کارونه نه کوي دا اوس چې ته پیدا سولې نه وي په دین نه یې خبر په اسلام نه یې خبر دا ستا ناپوهي ده دا خپله ناپوهي دا پر عام مسلمانانو باندې مته په قرآنونه اخلي قسمونه اخلي قسم دی که پښته دا شی په دین کې ستا قسم دی که دا د محمد رسول الله لار ده صلی الله علیه و آله وسلم اول دې د بې ادبۍ ځای دغه دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم نوم اخلي درود نه وایه
محمد رسول الله دی وکړه، محمد رسول الله دی وکړه. یو درود ووایه، یو څه وشرمېږه، ځان ته سید وایه، د مسلمانانو مقتدا ځان ته وایه، یو څه خو صلات و سلام ووایه. خو ته چې د خپل کشر خبرې کوې، دغسې د حبیب علیه السلام نومان یادوې. بیا نو قسمونه اخلي، دا نبي کریم صلی الله علیه وسلم نه دي کړي. نو که ستاسو څوک پوښتنه وکړي چې حبیب صلی الله علیه وسلم بستره اخیستې ده چې ځم په تبلیغ باندې، حبیب صلی الله علیه وسلم د دې دپاره موټران یو ځای کړي دي، خلک یې ځای کړي دي چې موږ ځو پلانکي ځای کې اجتماع ده، هلته دعا وکړو. ته به څه جواب ورکوې؟ فما هو جوابک فهو جوابنا. د ځانه څه خبرې مه کوه. کتابو کې هر څه سته، لاسونه مچول په کتابو کې سته، حاجي ته مبارکي ورکول سته، پر تندي باندې مچول سته، په احادیث مبارکانو باندې ثابت دي، په فقه باندې ثابت دي. ما درته ویله چې ته نه پوهېږې، دا ستا نه پوهي ده. زه به د دې دپاره تا ته یو دوه یا درې رنې حوالې وښیم. حوالې ډېرې دي، ضرورت د دې شي ډېر نسته. دا کتاب دی الموسوعة الفقیه، دا د څلورو مذاهبو اتفاقي کتاب دی. ګوره دا 445 جلد کتاب دی، دا رقم 45 دانې دي، دا یو کتاب دی، د څلورو مذهبو شریک کتاب دی. دا الموسوعة الفقیه کې دریم جلد کې دلته لیکي یجوز تقبیل ید العالم الورع والسلطان العادل. د یو ښه متقي سړي لاس مچول، د یو باچا لاس ور مچول، دا جایز دی، خو متقي عالم وي. متقي عالم هغه دی چې حرام ته حرام وایي، حلال ته حلال. دا تاسو غوندې چې حرام خلکو ته حلالوي، حلال حراموي، دا نه یادوي. ستا لاس دې خلک نه در مچي، د حجانو لاس دې ورمچ کي. وتقبیل ید الوالدین، د مور پلار لاس مچول. والاستاذ، د استاد لاس مچول. وكل من يستحق التعظیم والاکرام، هر څوک چې د تعظیم او د عزت لایق وي، د هغه لاس مچول. کما یجوز تقبیل الرأس، لکه څنګه د یو چا سر مچول. ويجوز والجبهة وبین العینین، یو څوک پر تندي مچول، یو څوک د سترګو په مابینځ کې مچول. پر تندي باندې خلک مچول، د سترګو په مابینځ کې مچول، پر سر باندې مچول، پر لاس باندې. لكن كل ذلك اذا كان على وجه المبرة والاکرام، دا ټول شان پر دې طریقه باندې روا دي چې سړی د یو چا احترام و عزت کوي، او شفقت، یا سړی یو کشر دی کشنی دی د شفقت په خاطر مچي، یا عند اللقاء والوداع، یو سړی د سفر رالی ورسه پر د سترګو باندې مچ که، یو سړی د سفر رالی پر لاس یې مچ که، بیا د حج غوندې سفر، یو سړی رخصت اخلي مچ که. وتدینا واحتراما مع امن شهوته، د دینداري په نیت باندې، د احترام په نیت باندې. وقد ثبت ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم عانق جعفرا حين قدم من الحبشة، د رسول الله صلی الله علیه وسلم د اکازوی حضرت جعفر د حبشو څخه رالی، د سفره څخه مبارک علیه السلام په غاړه باندې روغبړ سره وکړي. وقبل بین عینیه، د دې سترګو په مابینځ کې پر تندي باندې مچ کړي. دا دی نبي کریم صلی الله علیه وسلم خلک پر تندي مچول. د سفره به خلک راله، مبارک علیه السلام روغبړ ورسره کوي، پر تندي یې مچول، پر تندي باندې مچول، پر لاس باندې مچول. د سفره څخه خلک راتلل، د هغه ته استقبال ته ورتلل. دا په احادیثو ثابت دي، په څلور مذهبه ثابت دي. د دې څه انکار په څلور مذهبه کې چا نه و کړی. دغه د ټوخي روډ دی که د کاسي روډ ملا وکړي. ما تا ته مخکې ویلي وای د دین په مسایلو کار مه لره، د علماو څه مو غوښتنه ده چې دغسې ناپوهان خلک چې پر دین راغورځي، یوه ورځ نه بله ورځ غږېږي، هر څه چې وایي هغه وایي. د علماو فریضه ده، کتمان د حق د شیطان اخرس کار دی. حق د علما نه پټي، د دې سړي جواب دې کوي، د دې دفاع وکړي. دا پر موږ فرض ده، په مسلمانان یې ټول وکړي، هلته پسې ورسي. د دې مداهنته څخه کار نه سره واخلو، که دین کې د مداهنته کار واخلو دین تباه کیږي. دا 228 صفحه د احیاء العلم د امام غزالی رحمه الله، 1000 کاله تقریبا مخکې عالم امام غزالی، د دنیا بهترین جید عالم، د دنیا د اتقیاو د علماء کرامو استاذ او امام. دا اول جلد کې کتاب اثر الحج کې 228 صفحه کې څه وایي؟ وقد كان من سنة السلف رضي الله عنهم، د اصحاب مبارکانو سنت طریقه دا وه. د اصحاب سنت ګوره ته واده د پښتنو طریقه د قسم و خدای کوي په پښتنو په اسلام کې داسته العیاذ بالله، العیاذ بالله. ویل 70 وللعالم 70 ویلا، عالم د پاره 80 چند عذاب دی چې دروغ وایي، ابتراوي کوي، پوهېږي نه، خیانت کوي، دوکې کوي، مسلمانانو ته د خېټې فتوایي ورکوي، پر دین بد وایي. هغه څه چمې کوله؟ صحابه مبارکانو څه کولې؟ امام غزالي ته وایي ان یستقبل الحاج، د حاجي استقبالیه ته ورتلل، مخ ته ورتلل، د حاجانو استقبالیه ته مخ ته ورتلل، دا د صحابه کرامو کار. ويقبل بین اعینهم،
په سترګو په مابینځ کې به مچول، پر تندي به یې مچ کړله. اوس دا ظالمه دا بد کار بولي، دا حرام کار بولي، ناروا یې بولي، په سپوکه یادوي، په کتاب خبر نه یې. 1000 کاله مخکې علما وایي دا د صحابه کرامو عادت و، د حجانو استقبال ته ورتلل، غوږ ورته نیسه، یقبلو بین اعینهم، د سترګو په مابینځ کې به یې مچول. ویسألوهم الدعاء، بیا به یې په سوال ځینې وکړي چې موږ ته دعا یې هم وکړه. ویبادرون ذلک، دا به یې کوله قبل ان یتدنسوا بالآثام، چې په ګناه ویلا نه وی لړل سوي دا کار یې کوي. نو د حاجانو ته مبارکۍ ته ورتلل، پر سترګو مچول، پر لاسو مچول، عام حاجانو ته ورتلل، نیکانو ته ورتلل. امام سیوطي رحمه الله، امام جلال الدین عبدالرحمن سیوطي رحمت الله تعالی علیه، دې کتاب کې الحاوی الفتاوا کې یو کتاب، یوه رساله پر دې باندې لیکلې ده، اصول الامانی باصول التهانی. دا ګرده رساله پر دې ده، پر مبارکیو باندې ده، کم ځایونه د مبارکۍ لایقان چې سړی چاته ورسي. بیا اوله پلا په دې کې را اخلي د دین مبارکي کول څنګه دي، د توبې مبارکي څنګه ده. دریم را اخلي التهنئة بتمام الحج. څلورم اخلي بالقدوم من الحج، حاجي چې د حج رالی مخ ته ورسي، استقبال یې وکړي، بیا هغه ته مبارکي ورکړي. بیا پر دې باندې حدیث نقل کړي، نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک یو چا حج وکړي، مبارک علیه السلام بیا مبارکي ته ورغلی، مبارکي یې ورکړې ده. مقصد دا دی چې حجانو ته مبارکي ورکول، د حجانو مبارکۍ ته ورتلل، حاجي پر لاس باندې مچول، حاجي پر تندي باندې مچول، دا دین دی، دا د اصحابو سنت دی، دا د سلفو سنت دی، دا د دین لار ده. دې ته سپک کتل دا د ګمراهانو لار ده، د دین کارو ته سپک کتل دا په د پښتنو پر رواجو باندې رړول دا د ګمراهانو لار ده. بل ظالمه ته په دا نه پوهېږي چې دا رواج چې سي، چې دا دین نه سي، دا هغه سره رواج سي. دا رواج چې د مسلمانانو رالی ما رآه المؤمنون حسنا فهو عند الله حسن، په دې کې څه وایي؟ دا رواج د مسلمانانو ته حرام ویل، دغه دې ګناه کبیره ده چې که یې په ځان نه پوهېږي، فتواوې دې هسې ورکوې، د ځانه څخه خبرې دې کوې، د خېټې خبرې دې کوې. وروره د زمزم اوبو ته ولاړېدل، د زمزم اوبه په ولاړې باندې څښل، مخ پر قبله درېدل، مشکات شریف کې حدیث دی، دا سنت دی. خیر التوضیح وګوره، د مولانا عبدالرشید ملتانی کتاب دی، خیر توضیح کې په تورو کې لیکلي دي، دا به ولاړېږي ورته عام ځایونه چې د زمزم اوبه څښي ورته ولاړېږي څښی. وایي دا د کاسي روډ اوبه ورسره ګډې کړي دي، یا پلا خو د کاسي روډ اوبه دې ورسره ګډې کړي. دا بیا حدیث مبارک دی، نبی کریم صلی الله علیه وسلم مدینه منوره کې اصحاب مبارکان ته اوبه ورکړلې، ول که لږ سول یې نورې اوبه په ګډه وه. صحیح حدیث مبارک دی، راسه چې زه درته ښکاره کړمه چې نه پوهېږي، یو ملا ته کښېنه، یو مدرسې ته ورسه، یو امام ته ورسه. لهذا عامو مسلمانانو سم بیا دا غوښتنه ده زموږ چې د پخوانیو اسلافو مشرانو بزرګانو کومه لار ده هغه لار مه پرېږدئ. د داسې نامنهاده چلو په ملایانو 40 ورځو ملایي چې هر څه یې درته ویله، بس تاسو پر فیسبوکانو لیکي ها نورالدین هغه فلانه خبره وکړله، نورالدین هغه فلانه مسله وکړه، نورالدین هغه شین امیدي قسم ده کومه مسلو پوهېږي. د کتاب سړی نه دی بس چې پر خوله ورغله هغه وایي، د کتاب خبره یې نه دی زده، بس ګډ دی د ځانه څه. نن مشکات شریف کې موږ ته حدیث تیر سو، باب الاعتصام بالکتاب والسنه، په دې باب کې چې حضرت عبدالله بن مسعود هم بارک وایي من استن منکم فلیستن بمن قد مات. ای خلکو کوم اقتدا کول په مړو پسې اقتدا وکړي. مړو څه څوک مرادي؟ محاشي ورسره لیکي، ملقات کې د مولا قاري څخه نقل کړي، هغه پخواني اسلاف علما عاملین هغو څه کول؟ زموږ علما و حاجان پر تندیانو مچول. که په کتاب نه پوهېږي دونه قدر وپوهېږي چې هغو کول دا ښه کارونه وه. عام مسلمانانو ته وایم دا ښه کارونه دي. د نورالدین هغه فتواوې اکثر غلطې دي، ډېر پکې دروغ وایي، ډېر پکې مداهنت د غوړه کار اخلي، ابتراوې کوي، پر دین باندې د ځانه څه فتواوې ورکوي، فتواوې سمې نه دي، غلطې دي، خلاف دي. که پر میدان باندې حاضرېدل غواړي، ما پروش کالم ورته ویلي وه، موږ ورته حاضر یو، دوري ورځو کتابونه ورښکاره کوو. که نه عام مسلمانان زموږ دا وظیفه ده چې د مسلمانانو دا خبر ورسوو چې د هر چا په خبرو پسې مه ځغلئ، خپل له مشرانو د اسلافو لارې ته ناروا او حرام مه وایست، دا دروغ وایي، د علماو سره رابطه وکړئ. الله دې موږ د حقه نه جلا کړي. اللهم هل بلغت وما